الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، په تیر درس کې مو دا خبره وڅېړل چې د ایمان لپاره صفتونه شته، مؤمن مسلمان یې باید زده کړي. اول صفت یې دا و چې الله جل شانه یو منل، الله موجود دی، یو دی، یکتا ذات دی، نه په ذات او نه په صفاتو کې څوک شریک لري. بیا مو دا خبره وکړه چې په دې اول صفت کې یو څه غږیږو خبرې ممکن یو څه ډېرې سي. د الله پر یووالي باندې هم نقلي دلایل سته او هم عقلي دلایل سته، هم د الله پر وجود عقلي دلایل سته او هم نقلي دلایل سته. په تیر درس کې مو د الله پر وجود، د الله پر یووالي باندې ځینې نقلي دلایل بیان کړل. په ننني درس کې به د الله جل شانه پر یووالي باندې عقلي دلایل د نمونې په شکل باندې پیش کو. دا یو ښکاره حقیقت دی چې الله جل شانه یو دی، بل شریک الله ته ممکن نه دی او نسته، او نه په نړۍ کې د بل خدای شتون ممکن دی. یوازې او یوازې همدغه یو الله جل جلاله دی. ځکه که په نړۍ کې بل خدای امکان ولري، نو په کار دا ده چې لومړی باید خدای وپېژنو چې خدای چاته ویل کېږي، او بیا وګورو چې هغه خدای چې یو څوک یې فرض کړي خدای دی او که یا. لازمي خبره ده چې خدای جل جلاله به د هر ډول نیمګړتیاو څخه پاک وي، او داسې څوک باید قطعا نه وي چې د خدای برلاسۍ باندې نه وي، خدای ورباندې قادر نه وي. خدای په تعریف کې دا شی شته. او نه باید داسې څوک وي چې د خدای د توانایي څخه وتلی وي، او داسې شی باید نه وي چې د خدای د توان څخه وتلی وي. اوس نو که په عالم کې دوه خدایان فرض کړو، په دې ځای کې د دوو ډولو فکر کېدای سي. الف، یا به داسې وي چې لومړی خدای به پر دوهم خدای باندې توانایي لري، یا به داسې وي چې پر هغه بل خدای باندې به توانایي نه لري. که چیرې لومړی خدای پر دوهم خدای باندې توانایي لري، نو هغه دوهم خدای نه سو، ځکه خدای خو موږ داسې تعریف کړی وو چې هیڅوک به پر ده باندې برلاسی نه وي. نو پر دوهم خدای د یو څوک برلاسی سو چې د هغه اول خدای څخه عبارت دی. نو په نتیجه کې بیرته یو خدای پاته سو چې زموږ دعوه ثابتوي. زموږ دعوه دا وه چې خدای یو دی، او که لومړی خدای پر دوهم خدای باندې توانایي نه لري، نو لومړی خدای نه سو، ځکه موږ د خدای په تعریف کې داسې ویلي وه چې هیڅوک به نه وي چې خدای ورباندې برلاسی نه وي. په دې ځای کې یو داسې څوک پیدا سو چې دی توانایي نه باندې لري، چې د دوهم خدای څخه عبارت دی. په پایله کې بیرته یو خدای پاته سو، او که دا لړۍ جاري وساتو، په پایله کې به یو خدای پاتېږي، او د دوو خدایانو امکان به له منځه ځي، او د دوو خدایانو وجود به حتما تاوان رامنځته کوي. ښه، که چیرې فرض کړو چې دوی د زور او توان له پلوه سره برابر وي، نو د دوی په منځ کې به یا اتفاق یووالی وي یا به اختلاف وي. که چیرې د دوی په منځ کې اتفاق وي، نو په دې ځای کې د درو ډولو فکر کېدای سي. الف، یا به داسې وي چې هر یو د دوی څخه به د نړۍ د یو کار په کولو کې د هغه بل د اجازې بغیر کار کولی سي. نو په دې ځای کې دغه
کاونکی به خدای سي او هغه بل به بیکاره پاته سي. دا یو صورت دی. یا به داسې چې د دوی څخه به یو هم د هغه بل د اجازې پرته کار نسی کولی، نو په دې ځای کې د ژور فکر څخه وروسته هم یو لا خدای نسی کېدلی، ځکه یو لا هم مستقل واکمن نه دی. او موږ په پیل کې ویلي وه چې خدای به مستقل واکمن وي، چې یا به داسې وي چې دوی به دغه کار د اتفاق یووالي له مخې کوي. نو په دې ځای کې هم د اختلاف شونتیا سته، او د اختلاف امکان، د اختلاف شونتیا د خدای د شان سره وړ نه ده. او که د دوی په منځ کې اختلاف وي، نو خامخا به د جګړې وروسته یو کمزوری کیږي، او کمزورتیا د خدایي نشتوالی راولي. په پایله کې یو خدای پاته شو. او که دوی د زور له پلوه سره برابر وي، نو بې له دې چې د لومړۍ ورځې څخه به یوه خپله اراده تطبیق کړې وای او یو فساد به رامنځته سوی وای چې د هغه بل خدای اراده یې له منځه وړل. یعنې دغه موجوده نظام چې یوه رامنځته کړی دی خامخا به د یوه وایي، یعنې که یوه اسمانونه جوړولی هغه بل به یې مخه نیولی، نو لازمي ده چې فساد به تر سترګو سوی وای، او دا کار تر اوسه نه دی سوی او نه به اوس. دا د الله جل شانه پر وجود باندې عقلي دلیل و. نور دلایل هم سته د الله پر یووالي باندې. اوس راځو د الله جل شانه پر وجود باندې نقلی دلایل. هغه پر یووالي نقلی او عقلي دلایل و، اوس پر وجود باندې نقلی او عقلي دلایل وایو. اول نقلی دلایل وایو، لکه مخکې چې مو وویل چې د الله جل شانه لومړی صفت دا دی چې ته به باور لرې د الله پر یووالي او وجود باندې. د الله جل شانه وجود دا لازمی دی، حتما موجود دی، ځکه الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقینا د اسمانونو او مځکې په پیدایشت کې د شپې او ورځې په اختلاف کې چې بې له توپیره یوه شپه سي بیا ورځ سي، او په تلو کې د هغه کښتۍ چې په دریاب کې ځي او خلک ګټه ځینې اخلي، او په هغه باران کې چې الله جل شانه یې د اسمان د لوري څخه اوروي، بیا مځکه تر مړینې وروسته په ژوندۍ کوي، او خوځېدونکي حرکت کوونکي شیان یې په مځکه کې خپاره کړي دي، او په ګرځېدو کې د بادو او په توزیب کې د وریځو او د اسمانونو او مځکې ترمنځ خامخا د الله پر وجود دلایل دي د هغه کسانو لپاره چې د عقل څښتنان دي. اوس که د دې آیت و مفهوم ته متوجه سو او د اسمان او مځکې پراخوالی په نظر کې ونیسو او څومروالی او د څومروالی له پلوه یې وڅېړو، او همدا ډول شپې او ورځې ته ځیر سو چې په څومرې وتلي او بې جوړې ډول سره بدلیږي، او کښته او کښتۍ ته ځیر سو چې څنګه په دریاب کې ځي، او د خلکو لپاره الله جل جلاله څنګه ګټې پکښې ایښي دي. همدا ډول د باران په اورښت کې غور وکړو چې الله جل جلاله یې څنګه اوري، بیا څنګه مځکه په شنه کېږي، او بادو ته فکر وکړو چې د بیلو بیلو لورو څخه منځته راځي او څومره ګټې پکښې نغښتې دي، لکه درختې چې یو د بل سره حمل اخلي، یا د ځینو نباتاتو ژوندي کول،
او همدا ډول د وریځو وړل او راوړل، د ځینو نباتاتو له منځه وړل او داسې نور. او همدا ډول وریځو ته وګورو چې الله جل شانه څنګه د اسمان او ځمکې په منځ کې درولي دي او څنګه باران ځینې اوري، او دې ته ځیر سو چې الله جل شانه په مځکه کې څنګه ژوي پیدا کړي دي او څنګه په مځکه کې اوسېږي. دا ټول هغه کارونه دي چې د بشري توان څخه وتلي دي او پیدا کوونکی خامخا لري، په خپله نه دي پیدا سوي. ځکه بېله کوونکی بېله فاعله کومه کړنه نسي رامنځته کېدی. نو حتمي ده چې یو توانا څوک سته چې د دغه کارونو په سمون او اداره کې برلاسي دي. نو داسې څوک د الله جل شانه پرته بل څوک نسي کېدلی. همدا لامل دی چې الله جل شانه په پورتني آیت کې فرمایلی دي چې په دغه کارو کې د عقل د څښتنانو لپاره د الله جل شانه پر وجود باندې دلایل دي. د الله جل شانه دغه جامع وینا چې هم یې د شتون بیان خپلو بندګانو ته کړی دي او هم یې په داسې روښانو دلایلو سره ثبوت کړی دي چې انساني سالم فکر ورباندې قناعت کوي. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د الله جل شانه پر وجود باندې د نوشو څخه ځینی د اسمانو او مځکو پیدایش دی، د هغه خوځېدونکو یا ژوو چې پر مځکه باندې خپاره دي او دغه الله جل شانه یې پر یو ځای کولو باندې قادر دی که یې خوښه سوه. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر، یعنی د الله جل شانه پر وجود باندې د نښو څخه ځینې شپه، ورځ، لمر او سپوږمۍ ده. حاصل دا چې د الله جل شانه پر وجود باندې ډېر آیاتونه او حدیثونه سته، خو د مؤمن د عقیدې د ټینګوالي په مقصد همدا 3 آیاتونه هم کفایت کوي. دا د الله جل شانه پر وجود باندې نقلي دلایل سو. ان شاء الله پر راتلونکي درس کې به د الله پر وجود عقلي دلایل او د الله جل شانه نومونه او صفتونه به تر بحث لاندې نیسو. بیا د الله جل شانه ذاتي صفتونه، د الله جل شانه فعلي صفتونه، متشابه صفتونه، دا به ټول تر بحث لاندې نیسو. دغه پاته موضوعات دي که په یوه درس کې راغله که په دوه کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.